سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې دوه تازه او ډېر مهم خبرونه درکوم. ولینی خبر به زه تاسو ته د محمد نبي د زوی په هکله باندې وایم چې نن یو ځل بیا ډېر زبردسته بیټینګ ترسره کړی ده او دغه بل خبر چې ډېر زیات مهم خبر ده چې شاپور زدران غواړي چې فرحان یوسفزی چې کوم ده د افغانستان کرکټ بورډ نه رخصت کړي او دغه هم د خلکو په زور باندې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په هر څه به تاسو پوه شئ، خو کوم ملګری په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. اولینی خبر به زه تاسو ته د محمد نبي دغه زوی چې کوم چې د افغانستان دغه وړکی انډر 16 ورته ویلل کیږي 14 کلونو نه کم دغه لوبغاړي په دغه ټورنمنټ کې لوبه ترسره کوي. په دغه کې یو ځل بیا ډېر زبردسته بیټینګ ترسره کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې هغه 2 ورځې مخکې په یو لوبه کې 101 رنزه کړي او په 49 بالو باندې، خو نن چې کومه لوبه ترسره سوله په دغه کې 15 رنزونه کړي دي صرف 3 بالو باندې چې پکې 15 شپږیزې وهلې دي او 8 څلوریزې وهلې دي. خو دغلته په دغه کې یو بله خبره هم راوتلی ده چې د محمد نبي زوی چې کوم ده د غمپیران چې کوم دي دغوی یعنی خپله دی څو وارې اوټیږي او د غمپیران اوټ نه ورکوي. بل خواته په دغه کې یعنی فساد ده. په فساد په وجه باندې دوی غواړي چې د محمد نبي زوی ته اوټ ورنه کړي او همدغسې په دغه کې وځلیږي او د افغانستان 14 کلن ټیم ته دی لاره پیدا کړي. دغه اکیډمیانې دي مختلف د افغانستان دغه ولایتونو اکیډمیانې دي مختلف ټیمونه دوی نه جوړ شوي دي. په دغه کې بیا 14 کلن ټیم یو جوړیږي، 19 کلن ټیم هم جوړیږي او همدغسې 19 کلن ټیم هم جوړیږي. نو زیاتره دغسې رپورټونه هم راغلي دي چې د محمد نبي زوی ته امپیران خپله اوټ نه ورکړي، یعنې څو وارې دی اوټ شوی ده او دومره زیات رنزونه دی څنګه کوي په هر یوه لوبه کې دی ښه ځلیږي. نو دغه په امپیرانو باندې غټ سوال ده چې د افغانستان کې څومره زیات سفارش چلیږي. تاسو یې خپله که چېرته دغه خبر صحیح سي امپیران درته اوټ نه ورکړي نو تاسو بیا خپله پوه شئ چې د افغانستان په هر ځای کې که نیشنل ټیم ده، که 19 کلن دي، که 14 کلن دي، که 15 کلن دي، ټولو کې یعنې کرپشن ده. په سفارش باندې لوبغاړي خوښیږي. خو دغه دویم خبر به زه تاسو ته وایم چې ډېر زیات مهم خبر ده چې شاپور زدران پوره کوششونه روان کړي دي چې د افغانستان فرحان یوسفزی چیرمن چې کوم ده دغه یعنې رخصت کړي. زه به تاسو ته وایم د افغانستان هغه پخواني چیرمنان چې کوم دي په دغه کې شاپور سره یو ځای شوي دي او پوره کوشش کوي چې د خلکو په زور باندې فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ نه رخصت کړي. دغه لانجه هغه وخت رامنځته شوله چې دغه میلیونر جام چې کوم ده د دغه اجازه افغانستان کرکټ بورډ ورنه کړله. اوس به زه تاسو ته وایم چې هغه څو ورځې مخکې په خوست ولایت کې خلکو احتجاجونه کړي ول. نن د افغانستان په کابل ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ مخې ته یعنې خلکو احتجاجونه شروع کړي دي او دغه غوښتنه د افغانستان دولت نه کوي چې فرحان یوسفزی باید زر تر زره رخصت کړی سي.